خوست کې د ډیوه ګروپ دوهم پړاو د رمضان له ورځې سیالۍ پیل شوې. د کرکټ کلبونه 14 بېلابېلې لوبډلې به پکې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د ډیوه ګروپ دا 10 ورځ لیګ به لږ تر لږه 20 ورځې دوام ولري. دغه دوهم پړاو چې په خوست کې رمضان لیګ شروع کیږي 14 ټیمونه پکې دي. په دې کې به تقریبا 4 ګروپونه هم جوړ کړي دي. هغه کې به هر لوبډله په خپل ګروپ کې درې لوبې تر سره کوي او ورسته به بیا 2 ټاپ ټیمونه به کوټر فاینل ته ځي او هلته بیا سیم فاینل لوبې کوي بیا فاینل وي. په دې کې ډېر لوبغاړي لوبېږي. په خوست کې دغه لیګ ارزښت ډېر لوی دی د کرکټ د ودې او پراختیا او په ضمن کې د ځوانو استعدادونو د پیژندنې لپاره یو ښه وخت دی البته چې د افغانستان لپاره پر نړیوال سټیج ښه کرکټ وکړی شي او په ضمن کې د خوست د ځوانانو ترمنځ د مینې د یووالي او اتحاد یوازینی سمبول هم د البته د روانو روژې مبارکې په میاشت کې. بل لوري ته لوبغاړي یا د سیالۍ ډېرې مهمې بولي. وایي ورته د دا ډول نورو لوبو ته دې ورته زمینه برابره شي. دو لسوریز کرکټ ته نو هر څه کوشش کوي چې ښه ټیم جوړ کړي. ښه ټیم چې جوړوي نو حتما د انډر 19 نیشنل ټیم پلیرونه ولي نو د دې لپاره د کرکټ مقصد کوم پلیرون چې د پلیرونو لپاره یو ښه موقع ده چې د هغه کوم ایکسپیرینس دی نه واخلي. دا موږ ته ډېر مهم دي. دا موږ ته غټ مورال راکوي ځکه چې موږ دلته تجربې حاصلو. دا موږ ته په راتلونکي کې ډېر یعنې ښه د لوبغاړو سره تجربې موږ ته حاصلېږي. په یاد لیک کې د پښتو ادب وتلی شاعر پیر محمد کاروان او د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی نور علي زدران د سولې سفیران ټاکل شوي ول. ټاکل شوې ده چې د رمضان 10 ورځې یاد لیک به لږ تر لږه 20 ورځې د استاد حکیم تڼیوال پارک د مسینک کرکټ لوبغالي کې دوام وکړي. تعلیم په برخه کې اداره وي، که دا د اقتصاد برخه وي، که دا د تجارت برخه وي، که دا د سیاست برخه وي او که دا نورې د ژوند نورې ډېرې برخې وي. که موږ له خپلو برخو سره دغسې مینه او دغسې ریاضت ولرو لکه د کرکټ اتلانو چې دا لومړی ځل نه ده چې په خوست کې د ډیوه ګروپ رمضان 10 ورځې سیالۍ ترسره کیږي. تر دې وړاندې هم ورته سیالۍ جوړې شوې دي.